ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنجشنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 اوریدلی شئ. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ژوند او اقتصاد خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې پر تن ولرئ. خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د ژوند او اقتصاد خبرونو پر دوام د یو ځل بیا له حریت رادیو څخه د دې خبرونې وخت رسیدلی. د نن خبرونه کې مو په 8.5 FM څپو باندې زلزلان هرکلی کوم. هیله لرم چې را سره تر پایه عملتیا وکړئ او خبرونه را سره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا چې نن سبا اکثریت ټولنو کې تولیدات ځانګړی اهمیت لري او ټول خلک یې له رول او اهمیت څخه خبر دي. تولید د انسانانو په عمومي چلند کې یو ارزښت ګڼل شوی دی. اړتیا او د تولید اهدافو ته په پام سره د ډیرو تولیداتو بېرحمه سیالۍ د نړۍ په لویدیځ او ختیځ کې د خلکو د ژوند بڼه بدله کړې ده، چې په واسطه یې د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د مصرفي بڼې د څارنې لپاره د خلکو روزنه په ټولنه کې ډېرې پایلې لري. دغه راز د اقتصادي ودې، کار پیدا کولو، د بیکارۍ له منځه وړلو، د عوایدو زیاتوالی، د کورنیو استعدادونو ودې، سوداګرۍ ودې او صنعتونو د پرمختګ لامل کیږي. بناءً پر همدې اساس دا چې فابریکې د یو هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ اصلي لامل او ډېرې ګټورې ټولنیزې پایلې لري. موږ هم په همدې برخه کې دا ځل د ژوند او اقتصاد خبرونه د فابریکو د تولید اهمیت او په ځانګړي ډول د لمر مرجان د رنګ جوړونې د یوې فابریکې تولید ته ځانګړې کړې ده، چې د تولیداتو فعالیتونو په تړاو یې زموږ همکار مجدي د یادې فابریکې له مسؤل انجینر سره مرکه کړې. دا چې د دغې فابریکې تولید څه ډول، څنګه او څومره دی، دا به مرکه کې پر ګډه واورو. سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د ژوند او اقتصاد خبرونه مو دا ځل د لمر مرجان رنګ فابریکې له معاون ښاغلي محمد نبي سلطان سره کړې تمه د ملتیا مو وکړئ. معاون صاحب خیر راغلی. ستړي مشه. السلام علیکم ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تر هر څه د مخې د حریت رادیو مشرتابو ته او کارمندانو څخه مننه کوم چې خپل قیمتي وخت یې وویست. مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ او موږ مو د دې وړ وبلو تر څو پورې ستاسو کارخانې ته تشریف وړو او ستاسو سره خبرې اترې ولرو. سلطان صاحب محترم، که په پیل کې دغه فابریکې د فعالیت په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړئ چې له کله یې په فعالیت یا کار باندې پیل کړی. مننه. تقریبا 5 کال د موږ شروع کیږي چې دلته موږ خپل تولید لرو. 15 کاله تقریبا 4 کاله د موږ مکمل شوي، دا مو 5 کال شروع ده. ولې مو دغه کار ته مخه کړله، چا تشویق کړی، وایي هڅولی، او که نه همدغسې ستاسو خپله شوق و چې په خپل وطن کې دغسې یو نوښت وکړئ تر څو پورې هغه هیوادوال مو له خارجي موادو څخه خلاص وي، یا د رنګ په برخه کې یا په نوره برخه کې چې مثلا د نورو هیوادونو نه واردېږي افغانستان ته، دغه مخنیوی وشي زموږ او تاسو هیوادوال د خپل تولید نه استفاده وکړي. مننه. که تاسو وګورئ په افغانستان کې د کار په هر بخش کې د کار ډیره زمینه مساعده ده. دلته تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر کم شیان دلته خپل موږ تولید لرو، اکثره شیان له خارجه راتلل. موږ چې سروې وکړله، معلومات مو وکړه، نو د رنګ دلته کارخانې یا فابریکې ډیرې کمې وې، نو موږ وغوښتل چې دلته د رنګ کار شروع کړو او دا د اوس الحمدلله تولید کوو لګیا یو.
یعنی په خپل شوق او علاقه باندې مو د هیوادوالو د احتیاجي په مطابق باندې دلته فعالیت پیل کړ؟ بله هو، موږ په سروېګانې وکړلې، مختلفه سروېګانې مو وکړلې په بازار کې د کوم شي زیات ضرورت ده، د کوم اجناسو ضرورت چې په بازار کې لیدل کېده، په هغې کې یو رنګ مو، نو موږ بیا د رنګ انتخاب وکړو او د رنګ فعالیت مو شروع کړو، د تولید فعالیت. مننه. له شروع له کومو ستونزو سره مخ وئ کله مو چې په دغه کار باندې پیل وکړ؟ معمولا له ډېرو ستونزو سره به مخ وئ ځکه کار مو نوی و او کوم کار چې یو کس در لوی کار شروع کوي په دغسې یو هیواد کې چې هغه جنګ ځپلی وي، دلته مشکلات وي، امنیتي ستونزې وي، څنګه مو زړه ورته ښه کړ او څنګه دغه د کومو ستونزو سره تاسو تر دغه ننه پورې مخ شوئ د کار په پیل کې؟ طبیعي خبره ده چې کله تاسو هر کار شروع کوئ په اوایلو کې هغې کې ډېر زیات مشکلات راځي. زه به د مثال په توګه تاسو ته وړاندې کړمه. موږ چې کله دلته کار شروع کړ، له ټولو نه غټه ستونزه دا وه چې موږ او د تاسې په وطن کې خارجي اتباعو مارکیټ نیولی و، خارجي کمپنیانو مارکیټونه نیولي وو، وطنوالو مو له خپل داخلي تولیداتو سره ډېره علاقه نه لرله. نو ډېره په سخته به وه چې کله به بازار ته موږ مال وړاندې کړه، خپل هغه پروډکټس به مو وړاندې کړه، نو هغه دوکاندارانو به ویل چې دا وطني تولید ده، یا به بیا هغه کوم مشتریان چې دي هغوی به هم زړه نه ورته ښه کوو. له دې نه علاوه په خامو موادو کې ډېر زیات مشکلات وو. موږ دغه د افغانستان آب و هوا سره بلد نه وو، په دې کې ډېر زیات مشکلات وو. اوس مو الحمدلله دغه 3 کاله کېږي د افغانستان دغه ټول آب و هوا مو سټډي کړله، مطالعه مو کړله، نو د هغې په اساس باندې موږ هغوی ته مال جوړوو. نو اوس الحمدلله ډېری مشکلات د موږ رفع سوي دي. مننه. هیوادوال مو له تولید څخه څومره خوښ دي؟ ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي په دغه ټول د 5 کالو کې خو به تاسو ډېر یو څه مخ شوي وي چې هغه د هیوادوالو خوښي د رضایت دی، ځکه کوم شی چې تاسو بازار ته وړاندې کوئ خامخا هغه مشتریان یا مثلا هغه کوم کسان چې تاسو نه مال اخلي، تاسو هم د پروژې ته لیږئ، د هغو رضایت څومره دی، د تاسو نه راضي دي او که نه؟ او بل دا چې د فروشاتو بازار مو په کوم حد کې دی؟ ښه دی، برابر دی، متوسطه دی، او که بیخي ته حد زیات اوښتی څه رقم روان دی؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په اوایلو کې ډېر زیات مشکلات و، د موږ رنګ ته چا د موږ رنګ نه په مجموع کې د افغانستان داخلي تولیداتو ته چا دومره علاقه خلکو نه ورسره لرله. اوس داسې یو حالت سره مخ یو، الحمدلله موږ اوس د افغانستان په 34 ولایاتو کې کار کوو او موږ نسو کولی چې د خپل اډرونه موږ په خپل وخت سره ورته پوره کړو. اوس مو الحمدلله کار ډېر ښه ده، خلک هم ترې خوشحاله دي، مشتریان هم خوشحاله دي او دکانداران هم خوشحاله دي. ډیری دکانداران داسې دي چې د هغوی د 20 کالو د 25 کالونو دکانونه دي، په خارجي مالونه به استفاده کول. اوس الحمدلله د موږ وطني تولیدات د محتاب په نوم باندې یا د الحجره په نوم دا استفاده کوي او بیخي ترې خوښ او راضي دي. هغه په دې معنا چې کله دوی مال وغواړي، فرض مثال یو دکاندار موږ د هلمند نه مال غواړي، هلمند ته موږ سبا نه بل سبا موږ چې اوس دلته مال ورکو، سبا نه بل سبا هلمند ته رسیږي، همدغسې بدخشان ته رسیږي. نو دغه اوس ډېر مثبت اړخ ده، ځکه چې وخت باندې دوی ته خپل مواد او مال رسیږي. نو دکانداران او مشتریان الحمدلله اوس ټول خوشحاله دي. ستاسو مطلب دغه دی چې مثلا تاسو نه یو څوک تقاضا د رنګ وکړي، هغه د افغانستان په هر ګوټ کې کوي، که په هر ولایت کې وي، تاسو ورته په ظرف د 1.5 ورځ یوه ورځ کې دغه مال رسوئ. دا خپل هم یو اعتماد دی، یو فابریکه باندې چې د یو مشتری یا یو دکاندار وي زیاتوالی ښیي. دا د کسټمر یا د مشتری خو پته نه لګي که نه څوک څه وخت راځي او څه وخت کوم مال غواړي. داسې وخت راغلی دی یو مشتری راځي داسې یو رنګ خوښوي چې هغه دکاندار سره په هغه ساعت کې ډېر کم وي، نو هغه خوښ کړي چې کله دی موږ ته نوی هغه راکړي، لیست اډر راکړي چې دا مال راولېږه، نو موږ یې په ضرب د یو نیم ورځ کې ورته لیږو چې هغه د افغانستان په هر ولایت کې. نو له دې نه د موږ مشتریان ډېر خوشحاله دي، په وخت باندې مال ورته رسیدګي کېږي. هغلته د دوی کارمندان یا کاریګر یا رنګمالان دا بیکاره نه پاتې کېږي، کار کوي، نو هغوی بیکاره نه پاتې کېږي، خپل رنګ ورته په خپل وخت سره رسیږي. مننه. د
پخوا په پرتله باندې تقریبا 2 کال کېږي د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې حاکم دی. د پخوا په پرتله باندې د تاسو د مال د انتقال برخه کې که راشو دې برخې ته لږ اشاره وکړو، یادونه وکړو چې پخوا د مال په انتقال کې تاسو د کومو امنیتي ستونزو او خنډونو سره مخ وئ او که نه، اوس کې وضعیت څه رقم دی؟ دغه تاسو انتقالات چې کېږي یو بلې خوا د ترانسپورټي شرکتونو له لارې به یې کوئ یا به خپل ترانسپورټي شرکت لرئ، په کوم حد کې دی؟ بله ډیری فرق یې کړی. ډیری وخت به داسې وو چې موږ به مال لیږه، نو فرض مثال پکتیا ته به موږ مال لیږه، نو په لوګر کې به جنګ و، بیا به په پکتیا کې به جنګ و، یا به سکندر او غزني ته به مال ته وروره په لاره کې مشکلات و ستونزې به وي، جنګونه به و. اوس خو الحمدلله هېڅ نه وه، ستونزه نشته. دلته مال ورکو، فقط هماغه چې لاره کې کومه حادثه ونه سي یا موټر خرابه نه سي، نو په خپل ټاکلي وخت باندې مال رسیږي. مخکې دا مشکلات و چې مال به په خپل وخت نه رسېده، یعنې داسې وخت راغلی موږ به کندهار ته مال لیږه، نو هغه باندې به یوه هفته هم لګېدله. اوس 2 ورځو کې مال رسیږي. دا ډېر مثبت اړخ ده او ډېر مثبت ګام ده. دې نه موږ او د موږ وطنوال ټول خوشحاله دي، هم د نمایندګیانو والا خوشحاله دي، ځکه هغوی نه مشتریان ته په وخت باندې مال ورته رسوي، هغه خپل مشتریان دي هغوی له هغوی نه خوشحاله دي. دا یو مثبت ګام ده، یو مثبت بدلون ده. ډېر خوشحاله یم دغه حالاتو کې. مننه. سلطان صاحب محترم، که دا راته ووایي چې په ورځني ډول باندې څومره تولید لرئ تاسو دلته، که دغه لږ وضاحت موږ مختلف تولیدات لرو دلته که نه. موږ په آبي یا ایملشن یا ویدرشیټ کې که نه د اوبو په بخش کې چې کوم هغه ده، موږ 25 ټنه تولید لرو د ورځې، او روغني چې ده موږ 10 ټنه تولید لرو. تقریبا چې ټول سره یو ځای کې موږ 15 ټنه تر 16 ټنه پورې د ورځې تولید لرو. مننه. که دا راته ووایي سلطان صاحب چې د دغه رنګ خام مواد له کومو هیوادونو نه واردوئ، داخلي دي او که نه د خارج نه، د کومو ملکونو که داسې مشخص شي؟ خام مواد کلسیم کاربونیټ چې کوم ده، هغه خپله وطني تولید ده. د موږ هغه کومه تیږه چې ده د موږ هغه مو خپله ده او ډېره ښه تیږه ده. دې نه علاوه بیا تقریبا 90% مواد له خارج نه راځي. په هغې کې انګلینډ هم راځي، ایران هم راځي، پاکستان هم راځي، جرمني هم راځي، چاینا هم راځي. د مختلفو ملکونو نه موادونه راځي، د پاکستان له لارې یا د ایران له لارې، نو اکثره مواد خارجي دي. مننه. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دلته د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو د اکثریت مالونو باندې تعرفه د خارجي چې واردېږي افغانستان ته معاف کړه، هغه که اولیه مواد، خوراکي مواد وو. دلته هغه کوم خام مواد چې دلته تاسو ته واردېږي یا تاسو راوړئ، په دغه کې کوم فرق راغلی دی؟ تاسو سره همکاري کړې ده د برخه کې او که نه؟ بله، کله چې اسلامي امارت راغی، نو په ځینو موادو باندې تعرفې په خام موادو باندې زیاتې کړلې او په تیار موادو باندې کمې کړلې. بیا موږ ورسره هغوی سره وخت مو ترې واخیسته، ورسره کېناستلو، میټینګونه مو ورسره وکړل. کور د ودان وي، ډېره مننه ترې کوو. بیرته یې لکه په تیر په شان باندې په خامه موادو باندې بیرته تعرفې موږ ته کمې کړلې. اوس هم دوی هماغه 1% کړې ده، بالکل هماغه 1% چې کومه تیره پخوانۍ هغه وه، اوس هم هماغه رقم ته روان دي، په هماغه طریقه باندې کار کوي. دلته کوم ډول رنګ تولیدیږي؟ دلته موږ خپله لکه ما تاسو ته ویلې، له فیلینګ نه واخله تر ضد زنګه پورې د رنګ په بخش کې دلته موږ فیلینګ جوړو، پرایمر داخلي جوړو، پرایمر خارجي جوړو، 15% چې ورته وایي ایملشن دا جوړو، ویدرشیټ جوړو 100%، روغني جوړو، ضد زنګ جوړو، مختلف شیان جوړو. دې سره په څنګ کې موږ بیا یو بل بخش لرو، هغې کې خپله کوتي جوړو. دا آیني چې کوم کوتي دي، دا د اوسپنو کوتي، دا خپله جوړو. مخکې به له پاکستان نه راتلل یا به له ایران نه راتلل، اوس هغه الحمدلله دلته موږ خپله جوړو. مننه سلطان صاحب محترم. د صادراتو برخه مو څنګه ده؟ ولایاتو ته مثلا تنها ولایاتو ته صادرات لرئ او که نه همسایه هیوادونو ته هم تر دې دمه پورې کوم صادرات درلودلي دي؟ د داخل کې خو موږ الحمدلله د افغانستان په 14 ولایاتو کې فی الحال کار کوو، او اوس مو تاجکستان ته هغه لیږلي دي، نمونې مو لیږلي دي، هغوی سره مو خبرې روانې دي. ځینې مشکلات د ویزو له طرفه شته چې هغه راحل سي، انشاءالله بیا به موږ خپله ځو. نو امید مو شته چې موږ په ازبکستان او په تاجکستان کې کار وکړو.
مننه. د حکومتي مسؤلینو سره رابطه څنګه ده؟ هغوی سره همغږي لري او کنه دوی در سره همغږي دي او کنه؟ مننه. ډېر ترې خوشحاله یو د حکومتي د امارت اسلامي له مسؤلینو نه همغږي ورسره لرو. لکه تیر ځل موږ هغه تاسو ته مخکې ویل چې د موږ په خام موادو باندې تعرفې لږ اوچتې شوې، موږ ورغلو هغوی سره کېناستلو، نو د موږ غږ یې واورېده، بیرته یې په خام موادو باندې موږ ته تعرفه کمه کړله، د پخوا په شان 1% راته کړله او کوم مشکل نه ورسره لرو. د امنیت له نګاه نه ډېر ښه ده سیسټم یې. تقریبا لنن څو میاشتې وړاندې صنعتي پارکونو د برق ډېرې ستونزې درلودې. تر کومه حده پورې دغه ستونزې حل شوي دي او تر کومه حده پورې ستاسو کومې ستونزې چې وي دلته په صنعتي پارکونو کې یا مثلا فابریکو کې هغې ته رسیدګي شوې ده؟ اوس خو لکه هغه څه وخت څه موده وړاندې چې کوم مشکلات وو هغې باندې خو تاسو یو ټوله دنیا پې خبره ده، نو د اسلامي امارت نه مننه کوو. په هغې کې ډېره د زړه له کومې کوششونه هلې ځلې وکړلې، له ازبکستان او تاجکستان سره یې بیرته هغه خپلې اړیکې جوړې کړلې او هغه د صنعتکارانو ټولې مشکلات یې ورته حل کړل. اوس په بر کې تقریبا اوس هم څه ستونزې شته، خو ډېری ستونزې د موږ حل سوي دي. 14 ساعته موږ ته برق راکوي، که چېرته حکومت موږ ته دغه برق 60 ساعته کې یا 24 ساعته کې، نو په افغانستان کې ډېری داسې فابریکې شته چې افغانستان ته لکه هغه خپل مواد به په دومره اندازه سره جوړ کړي چې افغانستان به په هغې باندې خودکفا شي. اوس لکه زه تاسو ته وایم د رنګ په بخش کې د موږ سره تقریبا 50 فابریکې دي. که چېرته برق مکمل شي نو افغانستان زه اطمینان در کوم چې افغانستان خودکفا کېږي د رنګ په بخش کې. مننه. سلطان صاحب محترم، په همدغه پوښتنه باندې تم کېږم. تقریبا لنن 2 میاشتې وړاندې یا 1.5 میاشت وړاندې زه د برېښنا شرکت ریاست ته ورغلی وم. هغلته مو د برېښنا ریاست له وایانو سره مرکه درلوده، همدغه ستونزه مو د تاسو ورسره شریکه کړه. عموما کې دغه ستونزه د عمومي برق وه د کابل. بیا دوی یادونه وکړه چې هغه د صنعتکارانو کومې د فابریکې والا مثلا کومې ستونزې وي هغې ته موږ مشخص برق ورکړی دی، غیر د دونه چې مثلا هغه د دغه برق کابل ښار یا نور ولایت په برق کې شامل وي او د هغه نه د استفاده وکړي. دی ته موږ مشخص برق ورکړی دی، د هغه نه استفاده کولی شي. تر کومه حده پورې واقعیت لري؟ تر ډېره حده واقعیت لري، خو 100% به موږ نه ورته وایو. په هغه لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې 3 میاشتې 4 میاشتې ډېر زیات مشکلات وو، هغه برق دوی تقسیم کړی وو، خو بیا هم زیاته برخه صنعت ته ورکړې وه. دا خبره حقیقت ده. خو که صنعت ته یې ورنه کړي، افغانستان خو صنعت خو داسې په د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري. که چېرته صنعت بند شي نو خو ټول مملکت فلجېږي که نه. ځکه اوس دلته صرف په دې صنعت د کابل په صنعتي پارکونو کې تقریبا 80,000 کسان کار کوي، له موږ سره تقریبا 40 کسانو کار کوو، نو اوس راسره 10 کسان کار کوي. که چېرته برق د موږ هغه 60 ساعته سي یا 24 ساعته سي، کیدای شي له موږ سره 80 کسان کار وکړي. نو برق ډېر هغه د ډېر مهم رول لري په صنعت په بخش کې او تر ډېره پورې هغه د موږ مشکلات هم حل شوي دي. 80% مشکلات د موږ حل شوي دي او 10% پاتې دي. انشاءالله خدای مهربانه ده چې همدغه هم حل شي. امید مې همدا ده انشاءالله. تاسو د پرسونال یادونه وکړه، همدغه پوښتنې ته زه راځم تاسو نه پوښتم چې دلته د فابریکه کې تاسو سره څومره کارګر شته دي او څومره کسان دلته په کار باندې بوخت دي؟ که دغه لږ محتوا لکه مخکې ما تاسو ته ویلې موږ سره 40 کسانو کار کاوه، اوس تقریبا له موږ سره 25 کسان شاوخوا کار کوي. که چېرته برق مکمل شو نو بیا د موږ دغه تعداد کمیږي، بیا به 50 کسان 55 کسانو ته د موږ د کارمندانو تعداد رسیږي. مننه. سلطان صاحب محترم، که چېرته موږ نه داسې یو څه پوښتنه پاتې شوي او د تاسو خواست وي د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه او یا هم دغه برخه کې کوم چارواکي یا مسؤلین چې دي غوښتنه لرئ، پوښتنه لرئ یا ورته وړاندیز پیشنهاد لرئ، زموږ کمره ستاسو خدمت کې. مننه. د اسلامي امارت له مشرتابونو مو غوښتنه دا ده چې لکه ما مخکې تاسو ته ویلې چې په افغانستان کې 50 فابریکې اوس فعالیت لري. له هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې په د خارجي رنګونو باندې تاسو خپلې تعرفې زیاتې کړئ تر څو پورې وکولی شو موږ چې په خپل وطن کې خپل تولید موږ وړاندې کړو خلکو ته. اوس موږ چې تاسو خارج ته لاړ شئ، کوم مواد چې د هغه وطن کې تولیدیږي او ته له خارج نه ورته صادروي، په هغې باندې له 100 نه واخله تر 200% پورې په هغې باندې تعرفې لګوي. هغه په دې اساس یې لګوي چې خلکو ته دلته د کار زمینه برابره نه شي په همغه بخش کې،
چې کوم بخش دوی هغلته تولید لري. دوی نه مې غوښتنه دا ده چې د رنګ په بخش کې په خارجي مالونو باندې خپل تعرفې لطفا زیاتې کړي. دا موږ په کراتو باندې وایو، خو د موږ غږ په دغه بخش کې څوک نه اوري. غوښتنه مو ده، جدي غوښتنه مو ده چې په دغه باندې خپل تعرفې لږ زیاتې کړي. دا اوس تاسو باور وکړئ یوه فابریکه دلته بنده شوې ده د رنګ. دا صرف په دې معنا زه هغه مشر سره کېناستم، هغه وایي چې اور له پاکستان یا له ایران یا له بل ځای نه رنګونه راځي، کیفیت یې ښه نه وي، دلته یې بس صرف هغه د پاکستاني په نوم یا د خارجي په نوم باندې خرڅېږي، خلک ورته خوشحاله وي، موږ ته د کار زمینه نه کې برابرېږي. غوښتنه مو ده، بار مو دا غوښتنه کړې د تاسې د کامرې له لارې بیا غوښتنه کوو چې لطفا په دې باندې دغه ته د اسلامي امارت له مشرتابونه مو د زړه له تله غوښتنه ده، جدي غوښتنه مو ده چې دا په دغې باندې خپلې تعرفې راته زیاتې کړي تر څو پورې موږ ته هیوادوالو ته د کار زمینه برابره سي. بل مو ترې غوښتنه دا ده چې دلته په افغانستان کې ډیری شرکتونه داسې دي چې هغه جواز نه لري او بې کیفیته رنګونه جوړوي. هغوی د مهرباني وکړي هغه خپل جوازونه دې جوړ کړي، د هغوی بررسي دې وکړي، پسې وار دې سي، او که چېرته یو بل که هغه وکړي همکاري را سره وکړي چې دغه بې کیفیته رنګونه دوی کوم جوړوي د دې مخنیوی وشي. که چېرته د بې کیفیته رنګونو مخنیوی ونه سي، دغسې به د افغانستان رنګ یا تولید به لږ بد اغېز پې کوي که نه. دا ډېره بیکاره کیفیت یا کمزوری کیفیت هیواد او هیوادوالو دواړو ته صدمه رسوي. نو په دغه اساس باندې مو له هیواد د امارت اسلامي له مشرتابه نه غوښتنه ده چې د دغو لیک بررسي وکړي او مخنیوی یې وکړي چې دغه بیکاره مالونه بند شي. دغه مو ترې د زړه له تله غوښتنه ده. مننه. په آخر کې بیا هم مننه د لمر مرجان د رنګ فابریکې له معاون ښاغلي محمد نبي سلطان نه چې خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړ او زموږ سره حاضر شول، دلته یې مرکه وکړه. مننه کوم تاسو، خدای مو خوشحاله لره. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست ورکړئ درته وایو. هیله مند یم چې را سره خپرونه کې به یاست، خپرونه کې به را سره عملتیا کوئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې دې برخه کې مو د یو شمېر هټیوالو نظرونه هم راخیستي چې دوی وایي په هیوادوالو غږ کوو چې له خپلو داخلي تولیداتو استفاده وکړي، ځکه چې د کیفیت او قیمت له پلوه تر نورو غوره او بهتر دي. دوی داسې وایي: هموطنان عزیز خواهش میکنیم که از استفاده وطن استفاده کنند، تولیدات وطن استفاده کنند. از پاکستان ایران چه اونجا بار که بیاد به قیمت 3 برابر تمام میشه. از این قیمتشان مناسب است، تولیدشان خوب شه، از کارشان خوب شه. د هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده، خواهش دا ده چې خپل داخلي تولیداتو ته ترجیح ورکړي، په جای د دې چې دوی خارجي مالونه یا رنګونه وکاروي. بې له رنګه په افغانستان کې چې څه تولیدات موږ لرو، په کار ده چې د هغو نه استفاده وشي، دا وطن په پښو ودرېږي. بل لوري ته بیا د اقتصادي چارو شنونکي وایي که چیرته د داخلي توکو څخه حکومت ملاتړ او ګټه پورته کړي، نو د دغې چارې په ترسروي سره به د هیواد اقتصاد لا هم پیاوړی شي او د صنعتکارانو تولید ته به بازار موندنه هم شوي وي. زه فکر کوم چې که چیرته افغانستان ولس یا د افغانستان حکومت د صنعت ملاتړ وکړي او د کورنۍ تولیداتو نه ګټه واخلي، درې مثبته بدلون په اجتماع کې راځي یا په هیواد کې راځي. اول دا ده چې که چېرته موږ د کورنۍ تولیداتو نه استفاده وکړو او ګټه ورنه پورته کړو، دا د عرض یا د اسعارو د وتلو مخنیوی کوي. یعنې په دې معنی که چېرته موږ واردات وکړو، زموږ نه پیسې یا ډالر ځي، کله چې ډالر لاړ نو خامخا افغاني ارزښت باندې ډېر منفي تاثیر به وکړي. دوم خواله دا ده چې دننه په افغانستان کې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي. که چېرته یو فابریکه وده وکړي نو ډېر خلکو ته زمینه د کار پیدا کېږي. که چېرته د فابریکه بند نه شي نو خامخا بیکاري هم زیاتېږي. او درېیم ګټه یې دا ده چې رشد اقتصادي، یعنې د اقتصادي وده رامنځته راځي. نو د هر طرف نه چې وګوري، دا د افغانستان د خلکو او د حکومت په ګډه تمامېږي. نو زموږ هیله دا ده چې دولت او ملت کوشش وکړي چې د کورنۍ تولیداتو نه ګټه واخلي تر څو فقر او بیکاري کچه ټیټه شي. د صنعتي پارکونو او د فابریکو پر مقابل کې د شته ستونزو هوارول او د خنډونو له منځه وړل د دولت او د حکومت د وظایفو څخه مسؤلیت او دا چاره بیا کولی شي چې د دولت رښتینې اراده تمثیل کړي، د اقتصادي
ځان بسیاینې په لور باندې د افغانستان د وړلو که چیرې بیا د داخلي تولیداتو څخه د حکومت ملاتړ صورت عمومي او بیا په هیواد کې د ټولو اتباعو څخه دودیز شکل باندې ګټه پورته شي تر څو له داخلي توکو څخه استفاده وشي. دا چاره د دې باعث ګرځي تر څو مو اقتصاد ورسره پیاوړی او مضبوط شي. دغه برخه د داخلي توکو څخه استفاده کول د افغانستان لپاره په دې اساس وخت کې خورا مفید او ګټوره ده او ډېرې اقتصادي ګټې د افغانستان لپاره درلودلی شي. د مثال په څیر باندې موږ ویلی شو چې د کار د پیدا کېدو او د بیکارۍ سره د مبارزې په برخه کې ډېر مفید تمامیږي. د داخلي توکو څخه استفاده همدا ډول باندې د موازي او د غیر قانوني د بازارونو د جوړېدو مخنیوی ورسره کېږي. له بلې خوا بیا د ملي اسعارو پیاوړتیا سبب ګرځي، د تولیدي لګښتونه ورسره کمیږي چې بیا دا چاره د دې باعث ګرځي چې توکي بیه ورسره ارزانه شي او هاخوا ته بیا د بهرنیو توکو د محتاجۍ څخه او د احتیاج څخه ژغورلی کېږو او بالاخره د اقتصادي ځان بسیاینې سبب ګرځي. دا چې له کله اسلامي امارت یو ځل بیا هیواد کې واک ته رسېدلی ورسره جوخ ډیری هغه فابریکې چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله تړل شوي وي بیرته فعالي شوي دي او د هیواد پر ځان بسیا کېدو لپاره یې بند ماشینونه په حرکت راوستلي دي. د ژوند او اقتصاد خپرونې قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نن خپرونې موضوع پر همدې ځای پای ته رسېږي. هیله مند یم چې تر پایه به مو راسره ملتیا کړې وي، خپرونه به مو راسره اورېدلې وي او حتما به مو یو څه ترې ترلاسه کړي وي. خوږو او قدرمنو اورېدونکو، تر بیا او یوې بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي لایزال رب سپارم. ښاد آباد بریالي اوسئ، هر چیرې چې یاستئ خوښ اوسئ، پاتې ورځ مو نیکمرغه. زندگی و اقتصاد، راهکارهای اقتصاد و زندگی بهتر. برای ایجاد تحول مثبت در زندگی شما، دستاوردهای امارت اسلامی، خدمات، تلاش و پیشرفت‌های مسئولین، بازسازی، پلان‌های آبادی و موضوعات مختلف دیگر را با مسئولین و صاحب نظران در جریان قرار داده و نظریات ایشان را در برنامه زندگی و اقتصاد می داشته باشیم. برنامه زندگی و اقتصاد را یکشنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.